السلام علیکم دوستانو. د 19 کلنو اسیا جام سیالۍ په لړ کې نن افغانستان د هندوستان پر وړاندې لوبه ترسره کړل چې په دا لوبه کې افغانستان ډېر زبردسته لوبه ترسره کړل خو بیا هم د ماتې سره مخ شو. د افغانستان لپاره په توپخانه کې اجاز احمد احمدزي او سلیمان صافي ډېر زبردسته لوبه ترسره کړل چې د افغانستان لپاره ډېر ستر هدف وټاکي خو بیا هم ورسره بختیاري نه وکړل، لوبه یې وبایلل. او په بالینګ کې بیا نور احمد لکنوال ډېر زبردسته توپ اچونه ترسره کړې ده. د خپلې لوبډلې په ګټه 4 لوبغاړي سوځولي دي. ویډیو تر اخره را سره وګورئ که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. افغانستان لومړی بیټینګ ترسره کړ. په ټاکل شوو 50 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 250 منډې جوړې کړلې. د افغانستان لپاره په بیټینګ کې سلیمان عربزي په لومړی کې په 28 بالونو باندې 18 منډې جوړې کړې دي. محمد اسحاق په 50 بالونو باندې 19 منډې جوړې کړې دي. علانور ناصري چې په تیره لوبه کې د متحده عربي اماراتو پر وړاندې سلیزه ترسره کړې وه او ناسوځېدلی هم پاتې شوی و، په نن لوبه کې د هند پر وړاندې په 50 بالونو باندې 16 منډې ترسره کړې دي چې 2 څلوریزې په بیټینګ شامل دي. ورسره سلیمان صافي چې کپتان هم دی نن یې 23 منډې د خپلې لوبډلې په ګټه ترسره کړې دي. په 80 بالونو باندې 23 منډې جوړې کړې دي. 8 څلوریزې او 1 شپږیزې په بیټینګ شامل ده. په نننۍ لوبه کې اجاز احمد احمدزي هم د افغانستان لپاره 50 ترسره کړې ده. ډېره په زړه پورې لوبه یې ترسره کړې ده. په 8 بالونو باندې 80 منډې ترسره کړې دي. 1 څلوریزې او 1 شپږیزې په بیټینګ شامل دي. خیبر ولي چې په لومړۍ لوبه کې چانس ورکول شوی دی په 12 بالونو باندې 20 منډې جوړې کړې دي. 4 څلوریزې ترسره کړې دي چې خپل نړیوال کرکټ هم په 4 ورځو باندې پیل کړ. هندي لوبډلې ټاکل شوی 250 هدف د لوبې په 48.2 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. دا لوبه په 4 وکټو وګټل. د هند اوپنر بیټسمن هارنور سنگ ډېر زبردسته لوبه ترسره کړل. په 4 بالونو باندې 15 منډې ترسره کړلې چې بیا د نور احمد لخوا LBW آوټ شو. ډېر لوبغاړو نور ښې لوبې ترسره کړلې که څه هم د دوی نومان ډېر سخت دی. په وروستۍ کې بیا یو لوبغاړی راج بوا ډېر زبردسته لوبه ترسره کړل. چټکه لوبه یې ترسره کړل. په 50 بالونو باندې 43 منډې ترسره کړل. تر پایانه سوځېدلی هم پاتې شو او خپله لوبډله تر بریا ورسول. د افغانستان لپاره په بالینګ کې نن نور احمد لکنوال ډېر ښایسته بالینګ ترسره کړی دی. د افغانستان لپاره په 10 اورونو کې 43 منډې ورکړې دي. 4 مهم لوبغاړي سوځولي دي چې ډېر ښایسته په زړه پورې بالینګ یې ترسره کړی دی. ورپسې بلال سمې په 9.2 اورونو کې 1 میډن ترسره کړی دی. نه 50 منډې ورکړې دي. 1 وکټ یې اخیستې ده. خلیل احمد په 10 اورونو کې 50 منډې ورکړې دي. 1 وکټ یې اخیستې ده. اجاز احمد احمدزي په 10 اورونو کې 50 منډې ورکړې دي. کمه وکټ یې نه ده ترلاسه کړې. اظهار الحق نوید په 10 اورونو کې 44 منډې ورکړې دي. کمه وکټ یې نه ده ترلاسه کړې. سلیمان صافي بیا په 1 اور کې 2 منډې ورکړې دي. کمه وکټ یې نه ده ترلاسه کړې. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.